ننګرهار والي شاه محمود میخیل د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له لوري د معیاري روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي علمي سیمینار کې د خبرو پر مهال وویل د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ د ټولنې ټول افراد مسؤلیت لري چې په روغتیا او نورو برخو کې د سالمو اصلاحاتو لپاره کار وکړي. هغه زیاته کړه د نړۍ د بېسارو کومکونو سره سره افغانستان د بېوزلۍ څخه د خلاصون په موخه فکري تغییر ته اړتیا ده او د وجود د اعضاو په څیر باید د ټولنې هر فرد ټولنه کې د ستونزو حل لپاره کار وکړي. نوموړي ویل که هر افغان د چاپیریال قانون او طبي کنټرول په ځان باندې ولري نو شته ناخوالو ته به د پای ټکی کېښودل شوی وي او د دې کار لپاره علمي سیمینارونو ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو ګډونوالې موضوعات په بېلابېلو ټولنیزو غونډو کې او پروګرامونو کې د اصلاحاتو په موخه شریک کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د روغتیا په برخه کې ټولو پانګوالو څخه مننه وکړه خو ورته سپارښتنه وکړه چې د خپلو فعالیتونو څخه ولس خبرولو لپاره د منظمو تبلیغاتو سیستم فعال کړي. همداراز خواشیني وښوده چې ډیری افغانان چې په پاکستان کې میشتي د تګ راتګ په موخه ویزې لګوي خو داسې تبلیغات کیږي چې دوی پاکستان ته د درملنې په موخه ځي. نو په دې خاطر موږ ته یو مثبت فکري تغییر په ټولو ساحو کې ضروري دی. څه موده مخکې د ډاکټر صاحبانو سره زما مجلس و نو هغوی ویل چې په دې ټولنه کې ډاکټران ډېر زیات دي. بیا ما ورسره ټوکه وکړم او ورته ویل چې زه تاسې یو پوښتنه کوم چې قلبي ډاکټر ډېر مهم دی او که د سترګو ډاکټر عصبي ډاکټر ډېر مهم دی او که د اورتوپیدي یا د نورو امراضو ډاکټران هر یو خپل اهمیت لري. نو ټولنه همدغسې ده چې په ټولنه کې ډاکټر زراعت والا د امنیت کس نور څوک چې خدمات وړاندې کوي په ټولنه کې که هغه زموږ علما دي روحانیون دي مشران دي تجاران دي دا ټول اهمیت لري. نو د ټولو هغه کاروبار او ژوند چې په چوکاټ کې وي د اصولو مطابق وي معنا دا ده چې یو سالمه ټولنه ده او د سالمې ټولنې په موجودیت کې د هر سړی خپله هغه وظیفه سمه اجرا کوي او یو صحیح حرکت کوي. لکه ټول وجود اعضا چې جوړه نه کړي نو حرکت هم د سم دی. که اعضا دې جوړه وه نو حرکت هم ستا سم دی او ټولنه هم یو سم حرکت ته ضرورت لري. متاسفانه چې دا موږ دلته نه لرو. افغانستان د ټولو د شرق په غرب د عربو عجم په دې څلوېښتو کالو کې پیسې سلاوې پوځونه هر څه راغلل. هماغه اوس هم موږ ستونزې لرو. 50% کسان زموږ د فقر لاندې ژوند کوي. هغه اساسي خدمات چې په صحت کې ده تعلیم کې ده د اوبو صحي اوبو ته لاسرسی نور مساوي حقوق عدالت امنیت چې د ملل متحد NPG امنیت ډیولپمنټ بورډ چې کوم یو نور دنیا کې اته موږ نهه کړي ځکه چې موږ امنیت ورسره اضافه کړی نو هغې ته موږ اوس پورې لاسرسی نه لرو. اما دنیا نور ملکونه اوس د هغه اساسي خدماتو نه په انکشافي حالت کې روان دي. یعنې په 2015 کې باید موږ دنیا هغه پوره کړي نو موږ اوس فکر وکړو چې موږ څومره وروسته پاتې ما مخکې چې ویلې چې د ټولو حکومتونو د راتګ سره سره افغانستان اوس هم په اسیا کې د ټولو نه فقیر هېواد دی او د دې علت همدا دی چې موږ په خپل ځانونو کې فکري تغییر نه راوستو او چې فکري تغییر رانشي چې زه دا وطن باید په خپله جوړ کړم. خو وطن جوړولی چې د ساده فابریکې زه نشم کولی چې یو تعمیر جوړ کړم ځکه چې پیسې نشته دی امکانات نشته دی اما دا خو کولی شم چې تعلیم وران دا خو پیسو ته ضرورت نه لري. زه که سړک جوړولی نشم نو باید سړک وران نه کړم. زه که مکتب جوړولی نشم باید مکتب وران نه کړم. نو په دې خاطر باندې موږ یو مثبت فکري تغییر ته په ټولو ساحو کې ضرورت لرو. خپل ورور باید مړ نه کړو جنګ ونه کړو. زمانه باید څوک په عذاب نه شي ځکه چې په علمي مسایلو کې
تاسې مانه بهتر کوي ډاکټر صاحبان چې پخوا به په معالجوي طب باندې ډېره زیاته فوکس کوي اما اوس په وقایوي طب باندې زیات توجه ځکه چې ته باید مریض ټولنه هم همدغسې ترمیني عدالت ته ضرورت لري نظر په دې چې جزایي عدالت او هغه په دې خاطر باندې چې اوله ورځ ما د بعضې کسانو سره خبرې کولې په دې نه کېږي چې موږ ډېر کسان مړه کړو او ډېر کسان د زندانونو ته واچوو نو ټولنه به اصلاح دا په حقیقت کې یوه خبیثه دایره بله جوړوي معنا دا چې ته ډېر کسان دې بندیان کړل یا دې ووژل نو د دې کورنۍ د سرپرسته پاتې پنځه کاله پس د هغې اولادونه بې سرپرسته لویېږي نو معنا دا ده چې تا یو بله ګروپ د بې سرپرستو کسانو لپاره چې په جرایمو کې به لاس لري هغې ته تازمینه مسایل نو په افغانستان کې دغه 40 کاله دغه خبیثه دایره جوړه شوې ده چې موږ فکر کوو چې په وهلو وژلو رانولو به موږ نظام جوړ سیستم به جوړ کړو او یا په زور کې موږ قدرت ونیسو نو بیا به موږ نظام وچلو دا امکان نه مهمه مسله په ټولنیز علومو کې دا ده چې درې قسمه ماشومان ځوانان درې قسمه د کنټرول هغومره تاسې پوه د درې قسمه د کنټرول لاندې یا د کنټرول لاندې یو کنټرول په ماشومانو باندې د هغې محیط ځکه چې ماشوم کم وخت کور کې تېروي زیات وخت په کوڅه کې تېروي په مکتب کې تېروي په بازار کې تېروي نو د هغې د اغېز لاندې راځي معنا دا ده چې د هغې فکر حرکات او سکنات ټول مکتب یې کنټرولوي کوڅه یې کنټرولوي او بازار یې کنټرولوي دویم کنټرول چې دی هغه طبي کنټرول دی ځکه چې ته که مریضېږې نو زه ډاکټر ته تاته وایم چې دغه دوا وکړه دا مه خوره په حقیقت کې ته د ډاکټر د کنټرول لاندې او درېیم کنټرول چې دی هغه قانون دی ځکه چې که چېرې زه بد کار وکړم نو قانون به وي هغه به ما ونیسي ما ته به جزا راکړي ته کنټرولېږي متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په درېیمو ساحو کې مشکلات لرو زموږ قانون مساوي نه تطبیقېږي محیط او ماحول هم سم نه دی طبي خدمات چې څنګه لازم دي هغسې نشته دی نو په دې خاطر یعنې ډېر زیات کار ته ضرورت دی داسې سیمینارونه جوړېږي او په دې کې په هغه اساسي مسایلو باندې باید بحث وشي څنګه موږ کولی شو د مسلکي خدماتو تر څنګ ټولنیز خدمات څنګه عرضه کړو فرضاً د نفوسو زیاتوالی دا په خپله یوه لویه مسله ده ځمکه هماغه ده اوبه هماغه دي غرونه هماغه دي منابع کمیږي او نفوس زیاتېږي د دې به اخر انجام څه وي نو دې لپاره ډېر فکري هغې ته باید روحي تسکین ورکړي دا یوازې د دولت کار نه دی ډېر تغیرات مثبت راغلي دي که ته د 2002 نه مقایسه وکړې تر اوسه پورې ډېر فرق راغلی اما دغه خدمات چې ما ویلې چې دا د سکتور وظیفه ده یوازې د حکومت وظیفه نه چې هر کار حکومت تا ته زمین اساسي کوي طب پوهنځی لري استادان لري لابراتوار لري ډېر شیان دي چې 2002 کال کې موجود نه وو مګر نن داسې وسایل ته په شفاخانو کې لري چې د هغه وخت موجود نه نو ته څنګه کولی شې دا سکتور خلکو ته معرفي کړي په ټوله دنیا کې 15% مصارف خلکو اډورټایزمنټ یا تبلیغات معرفي کړي چې تر څو خلک په هغه سکتور باندې اعتبار ولري دوه برخې د دولت پورې د ولس پورې چې ولس څنګه کولی شي چې خپل مسؤلیت موږ حقوق باندې ډېر بحث کوو همیشه چې دا حق راکړه دا حق راکړه او وجیبو باندې بحث نه کوو چې زه څه وجیبه لرم
د ځان په مقابل کې د ټولنې په مقابل کې د کور په مقابل کې زموږ وظایف څه شي دي ډېر شیان دي چې ما بحث کوو بله ورځ زه په 2006 کال کې د امریکې سټنفورډ پوهنتون کې فیلوشپ درلوده 2006 څو کاله مخکې ما رئیس پوهنتون د هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا بودجه څومره د عادي بودجه یعنې 9 میلیارده ډالر نو ما ورته وویل چې دا 9 میلیارده ډالر تاسې به کوم ځای نه کوئ د محصلینو د فیس نه او که بل کوم مدرک لري یعنې نه دغه پوهنتون نه چې څوک فارغ شوي دي او اوس میلیونران دي او پیسې پیدا کړي دي دې پوهنتون د برکته سبق ویلی دی بزنس یې جوړ کړی دی هغې بېرته دې پوهنتون سره کومک کوي نو ته ما ته وویل په ننګرهار پوهنتون نه او یا هم د دغه د طب د پوهنځي نه څومره ډاکټران به فارغ شوي دي په زرګونو فارغ شوي دي که که په لکونو نه هر یو ژوند لري که نه لري پیسې لري که نه لري کوم یو دا تعهد کړی دی چې راځه بېرته زه د طب پوهنځي سره زه کومک وکړم خپل یوې میاشتې معاش ورکړم یا د یوې ورځې د مهربانۍ پیسې ورکړم یا د خپل هغه ګټې 11مه حصه ورکړم چا دا کار کوي چا کوي نو موږ چې چې هغه وظایف چې موږ دې ته صحیح نه دي ادا کړي نو ډېر شیان دي چې په وړو فارمولو باندې ته کولی شې چې نظام سیستم ټول تقویه کړي فرضاً په 1930 لسیزه کې په هند کې دې فارمولې سره راغله چې E20 هر باسواده یو بېسواده باسواده کار ځکه د تعلیم سره ډېره ټیټه ما ورته کومه ورځ کوم ګاونډي سره یو څو میاشتې زحمت ایستلی چې ته بېسواده راځه زه تا باسواده کړم که موږ یو میلیون باسواده ولرو او یو کس موږ اراده وکړه چې زه یې باسواده کوم نو په کال کې 1 میلیون کسانو باسواده کولی اما دولت په ټولو امکاناتو 1 میلیون کسان باسواده کولی نو ډېر داسې شیان دي په شرعي لحاظ الله تعالی وایي چې ته په ځان کې تغییر رانه ولې زه په تا کې تغییر نه راولم نو که چېرې موږ په خپل ځان کې د خپل ځان د نظام جوړولو دپاره په ځان کې تغییر رانه وکړو د سیستم جوړولو لپاره په تغییر کې رانه وکړو دا ټول شیان مخکې دي زموږ ستونزې نه حل ما تا ته د نفوسو د زیاتوالي نه نیولې د تعلیمي نظام د ښه والي پورې د ټولنیز ژوند پورې دا ټول خبره تشریح کړه چې دې کې دولت هم مسؤلیت لري حکومت هم لري ته ولس هم لري استاد هم لري او ملک سپین ږیری امام ملا ټول یې په ختیځ کې د بشر حقونو رئیسې صبرینا حمیدي وویل د روغتیا په برخه کې میرمنو ته د لازمو سهولتونو نشتون د جګړې له امله د ناروغیو ګراف لوړېدو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل چاپیریال کې د رواني او فزیکي ناروغیو شتون روغتیایي مرکزونو کې د ښځینو او نورو کارکوونکو او تجهیزاتو کموالی له معاینې پرته درمل کارول بې کیفیته درمل او بې کیفیته خواړه استعمالول او یو شمېر نور هغه موضوعات دي چې دوی پرې د حل په موخه علمي سیمینارونه جوړ کړل هغې زیاته کړه دې سیمینار ته د ننګرهار ترڅنګ د ختیځو ولایتونو څخه هم یو شمېر روغتیاپال وربللي ترڅو په یادو ستونزو بحثونه وکړي او ورته حل لارې چارې ومومي همدارنګه د عامې روغتیا پالیسیګانې او یو سلسله قواعد او مقررات د روغتیا د عامه تامین لپاره واضح دي او خپله کړنلاره لري خو د دې تر څنګ هم ځینې عوامل او اسباب شته دی چې موږ او تاسو ګورو موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې ورځ په ورځ د اتباعو دغه اساسیاتو د ځان سره د تګ سره د ستونزو او چالشونو سره مخامخ کوي چې دا ستونزې که په څو کټګوریو ویلی شي یو هغه ستونزې دي چې د روغتیا د سکتور نه بهر ستونزې دي لکه جګړې لکه د ناامنیو پراخوالی لکه ټولنیز عوامل هم شته دی خصوصا د خویندو په برخه کې په ځینو سیمو کې د دې تر څنګ چاپېریال د چاپېریال ککړتیا که هغه صوتي ککړتیا وي که هغه غږیزه ککړتیا ده که هغه د اوبو ککړتیا ده که هغه د هوا ککړتیا ده دا ټول د هغه عواملو تر څنګ چې مثلا د روغتیا حق ټاکنې کوي دا هم د روغتیا په حق باندې خپل تاثیرات لري په ټولنیزو عواملو کې داسې عوامل شته دی چې خصوصا د خویندو په وړاندې دا د ټولو په وړاندې هم شته خو د خویندو په وړاندې ډېر زیات دی چې د خویندو صحت ته یا روغتیا حق ته د لاسرسي په وړاندې دا خنډ ګرځېدلی دی مانع ګرځېدلی ځینې دودیز
عوامل موږ لرو چې خویندې نشي کولی چې مثلا په یو سیمه کې اته کولاسیه ډاکټر صاحبان دي داسې بېلګې موږ لرو یا داسې قضایات لرو چې ورونه تللي دي ولاسیه ډاکټرانو ته ناست دي چې زما مېرمن دغه تکلیف لري ته ماته دوا راکړه یا کومې درملو نه چې خپله استفاده کوي هغه خویندو ته ورکوي دي چې ته ناروغ یې ما دا درمل خوړلي دي ته هم د دې نه استفاده وکړه یا بیخي دا اجازه نه لري چې هغې د شدید مریضي په حالت کې هم د ډاکټر ته مراجعه وکړي یا خپل هغه د روغتیا د هغه جګړه موږ یو تاسو ولیدل چې جګړې پراخوالی که هغه جبهوي جنګونه دي یو خو د عصري استعمال د روغتیا په حق باندې څومره منفي تاثیر لري څومره صدمه او زیان ورته رسوي هغه که درنې عصري دي که هغه سپکې عصري دي که هغه داسې عصري استعمالي دي چې هغه شیمیاوي مواد لري اوږدمهاله تاثیرات د روغتیا په حق لري ورځ په ورځ موږ ګورو چې د ناروغیو ګراف لوړېږي دا ټول همدغه د استعمال د عصریو تاثیر دی یو هغه سیمو کې چې جنګونه ترسره شي موږ او تاسو په دې شاهدان یو تېر کلونه مثلا د شینوارو په ولسوالیو کې یا په نورو پرتو سیمو کې کونړ ولایت کې په لغمان ولایت کې د جګړې پر مهال د صحي مراکزو تړل شو حتی د صحي مراکزو نه د جګړې قواو د سایګرونو په توګه باندې استفاده کوله او دغه عوامل اسباب د دې سبب شو چې خلکو هغه روغتیا ته څرنګه چې لازم هغه لاسرسی نه لري موږ ګورو چې د چاپېریال ککړتیا یو خواته که مثلا دښمن موږ نه په راز راز تکلیفونه هغه د ژوند دغه دي موږ د ژوند هغه ته صدمه او زیان رسوي بلې خوا نه چاپېریال زموږ د ژوند دغه یا د روغتیا زیانمن کړی صدمې ورته رسولې ده یو موږ که اوس خوشبختانه ګورو چې مثلا داخل د ښارونو کې یو څه ناڅه تدابیر ونیول شو چې دغه د لارو د خلاصولو لپاره دا ډېر مؤثر واقع شوي دغه د رکشاو ګرځېدل دا خپله صوتي ککړتیا څومره د انسان په روح او روان باندې منفي تاثیر لري د دې تر څنګ هغه په فزیکي روغتیا باندې څومره منفي تاثیرات لري دا د هوا الوتکې د اوبو الوتکې یا پاکو اوبو ته نه لاسرسی دا ټول هغه عوامل دي چې د روغتیا د زیان او صدمې سره مخامخ کړی بعضې اسباب او عوامل دي چې خپله د روغتیا سکتور په داخل کې دي البته دا به ټول هغه د روغتیا په سکتور کې موږ داسې ډاکټر صاحبان لرو چې هم د مسلکي لحاظه هم د علمي لحاظه هم د طرز سلوک او هغه طبابت د اخلاقو د لحاظه نمونه او مثال دي دلته یعنې شاید د بهر نه هغې ته د تداوي لپاره راشي او په بهرني مجالسو کې په بهرني هېوادونو کې د هغې په کړنو باندې د هغې د خدماتو په وړاندې کولو د هغې په علمیت باندې د طبي پرسونل کموالی حتی په داخل د ښاراتو کې موږ بعض وخت کې چې څارنې ترسره کړي دي هغه روزمره څارنې چې کوو یا په کلینیکونو کې یا په غټو شفاخانو کې موږ ګورو چې صحي پرسونل مریضانو ته رسېدګي نشي کولی د دوی تعداد کم دی څرنګه چې لازمه ده او ازدحام د مریضانو ځکه دلته داخلي ګیزای شوي دلته میشې شوي دي راستنېدونکي دلته میشت دي نو د کونړ او لغمان او ننګرهار ولایت او د نورستان ولایت دپاره خو بیخي اندازه دی هغه په ډېرو شدیدو حالاتو کې هغې د دې ځینې مریضان دلته رالېږل کېږي او دلته باید څنګه خدمات په هغه دولتي چوکاټ کې دوی ته وړاندې شي دغه هغه مسایل دي بې کیفیته درمل بې کیفیته درمل موږ تاسو د دې شاهدان دي چې کنټرول نشته څرنګه چې لازمه ده چې دا به بیا خپل ډاکټر صاحبان هغه د مسلکي د لحاظه په دې باندې بحث وکړي دا سبب د دې شوي دي چې ځینې ځوانان هغه د احتیاط لخوا هغه ته د بې کیفیته درمل وکاروي یو وخت کې هغې ته یو عادي درد پیدا کېږي ځي د یو مسکن په توګه باندې یا د یو دوا نه یا پرته د ډاکټر د مشورې نه د یو دواخانې نه اوس خو پرته د دواخانو نه په بعضې ځایونو کې د ښار نه بیرون یا په بعضې سیمو کې چې هغه روزمره څارنه هلته نشته ده حتی هر څوک دا دستفروشان موږ په دواګانو کې د درملو د خرڅولو لپاره د ننګرهار د طب پوهنځي رئیس ډاکټر ناصر کاموال وویل دوی د طب پوهنځي په روغتون کې د ورځې تر 1000 تنه ناروغانو معاینه کوي چې هره ورځ تر 220 تنو پورې بستر لري چې د ډاکټرانو له لوري لازمه درملنه ترسره کیږي هغه د درملو قاچاق کیفیت خرابواله ډاکټرانو کمواله د مناسبو لابراتوارونو نشتون کمزوري عامه پوهاوی د خرابو سړکونو په واسطه د ناروغانو لیږدول امنیتي او یو شمېر نورې هغه ستونزې په ګوته کړې چې له امله د ناروغانو په درملنه کې ستونزې رامنځته کړي دي د ننګرهار پوهنتون طبي روغتون 220 بستر لري چې هره ورځ د 1000 تنو مریضانو شاوخوا ته موږ وړاندې کوو سرطان مریضان ګورو او 220 مریضان هماغه دلته بستر دي حتی په ځانګړي بستر دي
پوهنتون طبي روغتون تر ډېره حده پورې د ناروغانو په درملنه او معایناتو کې هڅه کوي خو بیا هم یو سلسله عوامل شته دی چې دغه روغتیایي خدمات یې ټکني کړي دي ناروغان دې ته وعده کړي چې هغه د هېواد څخه بهر لاړ شي او مشکلات وګوري په لاره کې یو خو دا دی چې دا والي صاحب چې په ټول افغانستان کې د ډاکټرانو شمېر کم دی د مریضانو په پرتله باندې کم دی بل دا چې اکثره ډاکټران د هغه سیمو نه چې ناامنه دي هغې ته مراجعه کوي په مرکز کې تشریف راوړي زه شاید یم چې په سوډن کې زما یو همصنفي دی ډاکټر صاحب جمشید نومي د دېرش کاله مخکې فارغ شوی دی هغه د هماغه سیمې کې د هشت ډاکټر دی حتی ښځینه ډاکټر وساته نشته ډېره کمه ده یو ډاکټر دی هغه هم مازدیګر شي بیا بل د ډاکټر صاحبانو تخصص او ژمنتیا ډېره مهمه ده تخصص متاسفانه د اقتصادي لاملونو له امله کوم محصلین چې د طب فاکولټي نه فارغېږي اکثره د دې توان وس نه لري چې د لوړې زده کړې وکړي یا دولت ورته هېڅ امکانات برابرولی نه شي چې د لوړو زده کړو ته واستوي نو دې دا پټن د اقتصادي مشکلات لري دوی معاینخانې خلاصوي نو پوره تخصص نه لري نو زه د دې علمي سیمینار دایرول ډېر په نیک پال نیسم او د محترمه رئیسه صاحب نه ډېره مننه کوم چې دا ویاړ موږ ته راپه برخه کړو زه هیله من یم چې دا سیمینار به ډېر ګټور وي ټولو ته او محترم د طب پوهنتون استادان چې په دې اړه کوم موضوعات لري چې هغه پرېزنټ کړي نو دا به ډېر مفید وسي په همدې حال کې د ننګرهار د طب پوهنځي روغتون رئیس پوهنوال جمال عبدالناصر غازي د جوړ شوي پریزنټیشن په وړاندې کولو سره په روغتیایي برخه کې خصوصي سکتور پیاوړي کول په ملي کچه روغتیا برخې ته د منظمې محتوا جوړول بهرنیو هیوادونو کې د افغان متخصصینو څخه کار ترلاسه کول او افغان ځوان ډاکټرانو ته د تخصص زده کړې ورکولو تبلیغاتو مخنیوي او یو شمېر نور هغه چارې په ګوته کړې چې له امله په روغتیایي برخه کې د پام وړ مثبت بدلون رامنځته کیدی شي د یادونې وړ ده چې په یاد علمي سیمینار کې د طب پوهنځي او یو شمېر نورو ولایتونو د پوهنتونونو استادانو له لوري د اړوند موضوع په اړه لیکلې مقالې هم وړاندې شوې